پدې کې 14 ټانکې پدې کې لګېدلې دي. السلام علیکم ګرانی منوال ز فیضان ګلستان دی اوسل بیا حاضر مو دوستانو سماج کوم نه نیا غ ټاپک دیتا سو په سٹارټینګ کې دا ورکوټ شان دی کلیپ هم صحیح کړل دا زر سیما چې دینو انټرویو کې دا خبره کړې د زما چې کوم اکسیډنټ شو نو پاکي کې 14 ټانکې راغلی په دې کې پورې دا سره راغلی نو دوستانو په خپل سوچو کې 14 ټانکې د کم کس په سر کې ولګي په خپل سوچو کې ټول نو وخت چې دینو ټانکې لګولو دپاره هغه ویښته چې کوم دي هغه سیټ باندې هغه بیخي چې دی نو سیټ ته لرې کړي هغه ځای ګنجې شي. لومړنۍ خبره ولې چې ما په میډیکل فیلډ کې مې کار کړی دی ما ته ښه پته ده ما په خپل هم سټیچز لګولي دي ما ته ښه پته ده چې په سر کې لګې نو خامخا د سر هغه ویښته چې دی نو چې کوم ځای کې زخم راغلی تقریبا یو بنده پورې چې دی نو دونه ویښته ترې نه یو سیټ نه بل سیټ نه چې دی نو ګنجې کوي نو هغه ځای چې کوم دی نو هغه بالکل صفا سوتره شي او هغې نه پس بیا ټانکې لګوي ستنې ورته لګوي نو هغې نه پس بیا چې دی نو ټانکې لګوي نو تاسو ته به په خپله هم پته وي د دې خبرې هغه چې فرسټ اف آل هغه ځای چې کوم دی هغه ځای ګنجې کړي. نو دوستانو هغه ځای چې کوم دی نو هغه ځای کې ویښته نه وي هغه سیټ چې کوم دی هغه بیخي ګنجې وي. نو دوستانو تاسو د ده دا خبره واورېدله هغې نه باوجود چې دی نو بیا اسپتال نه کور ته ټرانسفر کوي نو د ده چې دی نو په ډېر دلته کې لګېدلې ده او دې ځای کې خو شته دی نه. دویمه خبره تقریبا څونه ورځې به کېږي 10 ورځې به کېږي 12 ورځې به کېږي 15 ورځې به کېږي په 15 ورځې کې چې دی نو ویښته دونه غټ شي دا چې دی نو د سوچ خبره ده. او اظهر چیمه چې دی نو ډېر غټ ګڼکپ انسان دی د له ښه چل ورځي ولې چې د په ډرامو کې کار کړی دی ایکټینګ چل خو خلک چې دی نو اظهر چیمه نه دی زده کړي دونه چې دی نو څه وایم درته بس خبره په لنډو کې ختمومه. نو دوستانو دا ډېر چالاک انسان دی د له ښه چل ورځي د مسافرو نه پیسې راغونډولو او دا چې دی نو نوې ډرامه یې کړې وه اکسیډنټ به شوي دا منمه خو دونه هم چې دی نو چې څونه خبره دی کوي دونه هم نه دی. نو شکر وباسه الله پاک دله نوې ژوند درکړو او په دې کې اوس دا غلط کارونه مه کوه دا درته زما نصیحت او دا میسج دا پیغام دی. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ماته څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام.